تاسو وګورئ د موسی علیہ السلام زمانہ ده او یو سړی دی هغه ګډې سره اوس خیال دا کړی دی چې ګډې خو سره خو دې سره سره خدای هم یادوه نو لګیا دی چې یا الله ته به چرته یې ستړی به چې لږه چاپي درته وکړو یا الله ته به چرته یې زما د دې ګډو د چیلو ډېر مزېدار پی دي چې دا در باندې اوس یا الله ته به چرته یې جامې به دي خیرني چې درته ووینځم دا یې وظیفه ده اوس عزیزانو په ظاهر که تاسو وګورئ دا هر یو لفظ چې دی دا د کفر دی که ستا دا عقیده ای چې الله ستا چاپای ته محتاج دی نو کافر بش که ستا دا عقیده ای چې الله ستا د ګډو د چیلو پایو ته محتاج دی که ستا دا عقیده ای چې الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی دا الفاظ وګورئ په ظاهر ټول د کفر دی او شپون لګیا دی دغه وظیفه موسی علیہ السلام پر راپیښ شو هغه ورته وی چې دا څه هغه وی صاحب زه وظیفه کوم خدای یادو هغه ورته ظالم دا څنګه خدای یاد دا خود کفر الفاظ دي الله دې کدا عقیده رااله چې الله زما دې شي ته محتاج دی نو پټکی به کافر شي ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چا ته محتاج نه دی نو دا خود کفر الفاظ دي اشپون ورته وی چې موسی کدا د کفر الفاظ دي نو زما خوش په تکاله وشو چې دا وظیفه کو موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې شپه تکاله وشو چې بیړه دی غر کړه هغه ګډه او چلای په ځای پرې خو لاړو نسکور په یو کنده کې پروت ته جاړي چې خدای اوس څه خبرې مچ ته څنګه خدای اوس څنګه یادې دل غواړي ما ته څه پته لکه زمونږ دا زمانہ اوس وګورئ د سپینګیرو بوډاګانو نه تاسو کوي چې کاکا تاسو خدای څو منئ نو دا خو به وایي چې یوې منم لیکن تا سره د خدای په یووالي څه دلیل شته ته خدای ولې یو منې دلیل لرې نو به وایي نه نو دا یاد لره چې خدای څوک یو مني او دلیل ور سره نه دا ایمان ناقص دی دا ایمان کامل نه دی الله چې یو منئ نو داغه د یووالي دلائل بزده کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منئ نو داغه د پیغمبرای باندې دلائل بزده کوي چې داغه د پیغمبرای دلیل څه دی نو که خدای یو منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی که پیغمبر یو منی او خاتم النبیین منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص تاسو خیال راغی لکه هغه ورځ د قادیانانو یو کتاب ما ته چارا پاغي کې حواله ورکړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نبی بعدی حدیث چي ده دا حدیث غلط ته پیغمبر دا نه دی ویلي چې ما نرستو بل پیغمبر ناراضي او حواله ورکړي ده په تفسیر در منصور باندې تفسیر در منصور صف فلان دالی ا کتاب ما تدلته یو سړی را ما هغه حواله چې وا په تفسیر در منصور کې وکړه نو حیران شو چې دا روایت د حضرت عائشه دی چې تفسیر در منصور نقل کړي الته بیان څه شه دی او مرزایانو ته جوړ کړي څه شي نو ما وې چې دا ظلم په دې ملک دا د حکومت ته چې په اسلامی مملکت کې قادیانی غوندي کافر او مرتد ته د پمفلټ شای کولو څنګه اجازت ورکړل شي سره د دې چې ستا د ملک صدر چي دی کتا سوداغه تقریر اوریدلې الصلاۃ والسلام علیک یا علی خاتم النبیین وای کنه وای تم داغه تقریر اوریدلې الحمدلله رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین نو تا خدای په دغه کاغوستر ګړون کته چې خاتم النبیین و خاتم النبیین باندې سپی اختدی او چکونه لګئی او ته د ملک سربراہ او د ملک بادشاہ ته دوی ته لګام نشي چولې اوس کومګ دغه خلاف څوایو په مونږ پابندی لګي یا مونږ جلسه بنديږي یا زمونږ جلوس بنديږي
چې تاسو امن عامه د خاطره جیلونو تلار شي ځکه چې قادیانی ته سوای ما او د قادیانی دغه باطل مذهب د تشهیر د لپاره ملک عام اجازه ورکړي. نو هغه کتاب ما سره پروت ته دغه ټوله حواله زګورم او هغه نه بعد به بیا سره ګور. خدای یو مې وکړه تفسیر در منصور باندې چالت دې څه شي او دې د ذلیل بچو لیکلي دي. اخو صفا الفاظ دي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. ز خاتم النبیین ما نرستو ببل نبی هم ناراضی او ما نرستو ببل رسول هم ناراضی. نو زما عزیزانو ختم نبوت عقیده د مسلمان په فرایضو کې ده. دا به د مسلمان ایمانی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی د نرستو ببل پیغمبر ناراضی. نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شپون جاری چې خدایا زه څه خبرم چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړي. عزیزانو خپه نشئ، تاسو تجربه وکئ. مونږ نور مذهب خو پرېږده، زمونږ دا کلمې د عام خلقو نه اورېدل شروع کړي، ټول خلک کلمې غلطې وایي، ټول غلط. لا اله الا الله دغه زده کوي، خالي د جمعې په مونځ کار نه کېږي بجلیګر مولا پسې. والله کم دا خلاص کی بجلیګر مولا ځان له بچرته د خدای په قهر اختی زولنې به په خپو کې پرتی وي او خدای خبر چې کم دوزخ ته به راکاږي. ته پوه شئ دغه زده کوي. لا اله الا الله ګونګونه مو کوم اخوان اورېدل. لا اله نشته د معبود برحق، لا اله نشته د معبود برحق الا الله سوا د خدای نه. لا معنا اچ نشتا او کشتنو څوک دی الا الله. علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه ده. اچ لا موجوده، اچ شی نشته. الکه دا تاسو چې وای مونږ هیڅ علماء راټینګ کړي دي چې دا موجودات کائنات وغیرہ وغیرہ دا څه وایي. هغه ورته وایي چې کم شی به چې شبا نشت کیږي، سبا به چې کم شی نشت کیږي، دا غي نن تصور د نشت جایز دی. سبا به چې کم شی نه نو کته نن وایي چې نشته نو دا جایز دی. موتو پیغمبر فرمایلی دی موتو قبل ان تموتو، مړه شي په خوا د مرګ نه. چې لا مړ نه نو ځان مړ تصور کا. نو چې په ژوند ځان مړ تصور کې نو مړ اغلا کوي، مړ زنا کوي، مړ شراب سکي، مړ کم ګناه کوي. نو چې ته ځان مړ تصور کې نو هیڅ به نه کې چې زه مړ یو خو هغه مړ دی. لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو په شپه کلوا په خا کې د ثواب دی، کیر پوخ کې دا ثواب دی، پلانې پوخ چر کچالول کونو نیغ به جنت ته. ا د مولا خزه اورېدلې دي هغه خیال کړی دی چې زه ولې جنت ته نه ځم، چرګ حلال کړی. چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم ځای ویل خو تال ته مانځه کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته ځي. نو مام دا چرګ رونی و چې زه جنت ته لاړ شم. ستا ویلې خدای کور روان کړه خو زه خلکو ته وایم، ځان له خو نه وایم. ولې دې چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زه مړ یم. ویل سړیا په آرام کېنه مسله دې کړې وه. ویل مړ یم. خلق راله مړ دی مولا مړ دی مولا مړ دی مولا مړ دی. مړه ویلم بولو په کپنې کو ښځې ورته ویل پاسه بیخ دي وزه خخولو له دې وړي. ویل زه مړ یم چرګ دې ولې حلال کړې. مړ یم مړ. وی جنازه دې روانئ. مړه وړی دی دیرې له چې لاحت کې ورکوز کړی دی. ښځې ویل ودرېږئ ما له څه وصیت کړی ورکوزه شوې ده. ویل خښتې در پسې لګئ بیختي بندی دی. ویل مړ یم مړ. چرګ ویل ښه ودرېږه نو پاس چې را ټوپ کړی دی آواز یې کړی دی. ویل خلکه واورئ مولا مړ شو راځئ مال تعالی دی.
راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه راټوپ کو ویل د چاپلار خو به تعالی کی نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرک پسې مړ شو یو موتو قبل ان تموتو د پیغمبر فرمان لاندې ځان مړ تصور کی نو چې ځان مړ تصور کی نو ټول ګناهونه به درنه سلب شي د ګناه اراده به دې ختمه شي بالکل چې زه مړ یم هرې ګناه ته چې ورځې نو ته به وایې چې زه خو مړ یم مړ خو دا ګناه نه کوي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وی صاحب ما ته داسې یو ټکی وښایه چې زه په هغې عمل وکړم او په جنت ته لاړ شم هرې ګناه نه نشم منې کېدی خو یو ټکی راته وښایه ویل بچیه دروغ مه وایه دروغ مه وایه ویل بس چې ټیک غلا پسې تلی دی خیال یې کړی دی چې که د پیغمبر مجلس ته لاړې هغه ته خو خدای هر څه ښیي او راته ووایي چې تا خو غلا کړې ده نو خلک به وایي چې اوهوی دا خو غل دی او که ویم چې نه مې دا کړې نو د دروغو نه مې توبه ویستې ده دروغجن به شم غلا یې پرېښې زنا پسې تلی دی هلته دا تصور ورغلی دی چې که پیغمبر تپوس وکړو چې تا خو زنا کړې ده که ویم چې نه مې دا کړې هلته مې دروغو نه توبه ویستې ده او که ویم چې کړې ده نو خلک به وایي چې دا خو زناکار ټول ګناهونه په دې یو توبه پرېښوه زما په خبره پوهېږئ زمونږ توبې چې دي عزیزانو هغه وایي په خوله لا اله په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله لا اله په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بېیمانې مسلمانه ولې او سر د سنډا سرمن د میخې د ورځې شیخې د شپې خورې پردي معلوم تسبیح هم لاس کی نیکه می بزرگ می او چې پردی مال پې پیښ شي الله دې امان راکړي دوستانو که ویډیو مې خوښه شوي نو لایک کمنټ مه هېروئ له خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ تر څو دوی هم له داسې ښکلو بیاناتو څخه برخمن شي په الله جل جلاله مې سپارم وسلام